الله پاک لوی مهربانی ده. نن په دې دینی درسګاه کې تاسو د لوی عزت او د لوی اکرام حرمت ولو طالباتو د مسلمانانو په اسلامی کتابخانه کې د الله د کتاب نه رستو صحیح ترین کتاب د ختم د بارا مقبلاس الله درک د دې نعمت هر څومره شکر کا ادا شي هغه لګ دی. ستاسو د مهنت دی الله قبول کړي. تاسو سره خپل اساتذه استانیانو کوم خواري کړی دا نو خواري دی الله قبول کړي. ستاسو په دې مهنت کې کم مسائل او کم مشکلات راغلي دي او دا غي مسائل او د مشکلات او د حل لپاره تاسو سره چې الله سره اخلاص کړی دی تعاون کړی دی هغه دی الله خپل فضل سره قبول کړي. د عمل توفیق ورکول ولا هم الله دی او د عمل قبول ولا هم لوی الله دی. ادب سره د مجلس کې کینو خپل نیتونه صحیح کو او خسته کو. صحیح نیت سره کینو او ادب سره کینو. داسې مجلسونو لوی ادب ده لوی ادب ده چې زړه او دماغ سترګې او غوږونه د مجلس ته د منظر ته متوجه کا. سترګو باندې سو ګوره زړه ته کوز کا غوږونو باندې سووره زړه ته کوز کا. داسې مکینا چې نه د سترګو لیدل زړه ته کوزیږي او نه د غوږونو اورېدل زړه ته کوزیږي. بس هوا مې ولیده او په هوا لاړه هوا مې واورېده او په هوا لاړه. داسې کینا چې څه وګورې هغه زړه ته کوز کا زړه کې محفوظ وساته او چې څه واورې که نه هغه هم زړه ته خبره کوزه کا او خپل ژوند ته وګوره چې زما په ژوند کې ما ته داسې لیدل او داسې اورېدل نصیب شوي دي که نه دي نصیب شوي دي ما ته فایده رسولې ده که نه ده رسولې ما ته فایده رسولې ده که دا هر چا ته د خپل ځان ښه پته ده. ما ته د خپل ځان ښه پته ده تاسو ته د خپلو ځانونو ښه پته ده. صحیح نیت سره کینی صحیح نیت سره دا ور بالکل کولو مساتې کټول نه نو لګ بند کې چې لار نخکاری مونږ اسو شو چې لار نخکاری واز داسې صحیح به هر حال نیتونه بم صحیح داسې نیت وکړو زبم داسې نیت کوم او تاسو هم داسې نیت کوئ چې الله د آسان دین رڼا ماته نصیب کا. آسان دین محنت ماته آسان کا او د آسان دین ټول جهان کې خورول زما د وس مناسب دې توفیق ما تراک.
خبر دې ته وایي علم. علم د ډېرو معلوماتو نوم نه دی. علم د ډېرو معلوماتو نوم نه دی. علم د هغه رڼا نوم دی چې زړه ته کوزه شي. څه شي؟ زړه ته کوزه شي، زړه کې ځای ونیسي. او په زړه کې چې ځای ونیسي که نه، نو بیا دغې رڼا واله ته د دغې دین په روشنایۍ کې او د دین په رڼا کې حق او باطل، رسم و رواج، سنت، بدعت، سنت داسې صفا ښکاري لکه د نور په رڼا کې چې سپین او تور صفا ښکاري. سپین چې تکه توره شپی، نو د تور او سپین فرق څوک کولی شي چې دا شی تور دی، دا کپړه توره ده، او رومال تور دی او دا رومال سپین دی. تکه توره تیاره کې د تورې کپړې، د سپینې کپړې، د تور رنگ والا سیز او د سپین رنگ والا سیز فرق کیږي؟ نه کیږي. دغسې چې د علم رڼا د دین رڼا په زړه کې نه وي، د علم او دین رڼا، علم د دې خبرې نوم دی چې د علم رڼا په زړه کې نه وي، ته د حق او باطل فرق نشي کولی، د رواج او د مسلې فرق نشي کولی، د سنت او د بدعت فرق نشي کولی، د ریا او د اخلاص فرق نشي کولی. چې ریا څه ته وایي، اخلاص څه ته وایي، سنت څه ته وایي، بدعت څه ته وایي، حق څه ته وایي، باطل څه ته وایي. دا فرق به الو کې، دا فرق به الو کې چې د علم او د دین د علم رڼا ستا په زړه کې راشي. دې نیت سره کینو، دې نیت سره. داسې خبره نه ده چې بس فارغی شو مونږ ورسېدو. مونږ څه شو؟ مونږ بخاري ووایو، د بخاري ختم مو کو، شپږ کالم تیر که، اووه کالم تیر که، مونږ ورسېدلو. رسېدل یې څوک نه دي. ښه، رسېدل ګرانه خبره ده. رسېدل د ډېرو خطرو نه پسې، رسېدل ډېرو خطرو نه پسې رسېدلی نه یو. دا نیت به کوو چې الله د آسان دین، د آسان محنت راته آسان کا، د آسان دین، د آسان محنت راته آسان کا. او بیا د دې آسان دین رسول په ټول جهان کې زما د وس مطابق د دې توفیق ما ته راکړه. څومره چې زما وسي، څومره زما استعدادي، لیاقتي، صلاحیتي. او دې ادب سره کینو، دې ادب سره چې دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خبرو مجلس دی. یو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مجلس دی، یو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پاکو او د مبارکو خبرو مجلس دی. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مجلس کې به صحابه او صحابیات ناستو، الله دې ته راضي شي. او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خبرو په مجلس کې صد پاسه 1400 کاله وروسته نن موږ او تاسو الله کینولو. قسم دی، نه د مولا خبرې نه دي، نه د پیغمبر علیه السلام خبرې دي. پوه دا بخاري د دې کتاب نوم دی، بخاري باندې مشهور دی. خپل نوم بل دی، الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول الله صلی الله علیه وسلم و سننه و ایامه. دا دې کتاب نوم دی. او دا کتاب چې چالي کړی دی د بخارا اوسیدونکی دی، داغه نوم دی محمد، د پلار نوم دی اسماعیل، د نیکه نوم دی ابراهیم، د نیکه د پلار نوم دی مغیره، د مغیره د پلار نوم دی بردزبه. جوف قبیله ده، بخارای وطن دی، الجوفی البخاری. عربی مولا نه دی، عجمی مولا دی. څه دی؟ عجمی مولا دی. نو د دې کتاب آخري حدیث، د دې لوی عالم، د دې لوی کتاب آخري حدیث، هغې د درس مجلس دی، هغې د درس مجلس دی. نو دا د پیغمبر علیه السلام د خبرو مجلس شو.
صحابه او صحابيات به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مجلس کې ناستو، هغه ته الله دغه ناست نصیب کړي و. موږ ته الله خپل فضل سره دا زمون کمال نه دی، زمون کمال نه دی، نه استادانو کمال دی، نه معلماتو کمال دی، نه طالباتو کمال دی، نه د معاونینو کمال دی، نه د الله مهرباني ده چې موږ نن د خپل پیغمبر د یو حدیث او د یو خبرې د اورېدو په مجلس کې کېنولو. ٹھیک ده؟ الله دې زموږ د ناسته قبول کړي. د دې عمل او د دې مهنت په وجه د الله موږ ته خیر راکړي. د دې علاقې مسلمانانو ته بالخصوص او ټول امت مسلمه ته بالعموم خیر دی الله نصیب کړي، خیر او دا د خیر خورېدو ذریعہ الله وګرځي. نو هغه بسنګ کې ناسته د پیغمبر اسلام په مجلس کې بسنګ کې ناسته، هغه سناسته به موږ د پیغمبر اسلام د خبرو په مجلس کې کوو. علم د پاره بکې ناسته، حیاز د کولو د پاره بکې ناسته، د حلم او د صبر زده کړې د پاره بکې ناسته، د امانت زده کړې د پاره بکې ناسته. حضرت حسین فرمایي رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نو سے مجلسه مجلس علم وحیاء وصبر وامانه لا ترفع فيه الاصوات ولا توبن فيه الحرم. پیغمبر علیه السلام مجلس د علم مجلسو، د پیغمبر علیه السلام مجلس د حلم او صبر مجلسو، د پیغمبر علیه السلام مجلس د حیا مجلسو، د پیغمبر علیه السلام مجلس د امانت مجلسو. خبره پوه شو؟ دې مجلس کې به موږ د ادب سره کینو چې دا څیزونه زده کو. د پیغمبر علیه السلام د خبرو د برکته په دې مجلس کې موږ 10 صفات معلومه کو او دا صفات ځان کې پیدا کو. علم والا زندگی دې راته الله نصیب کی، د جهالت د زندګۍ نه دې الله بچ کی. حیا والا زندگی دې راته الله نصیب کی، د بے حیا د جون نه دې الله بچ کی. حلم صبر والا زندگی دې راته الله نصیب کی، د بے صبر او د ال زل او د جز فز والا زندګۍ نه دې الله بچ کی.